بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. لیدونکو ستړي مشئ په خیر راغلی. دا ډیره مننه ډیره مننه. دا د ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ ده. کامې ولسوالۍ کې د ارواپانو قریه ده. دا یو دینی مدرسه ده چیرته چې واړه ماشومان د هغه لومړنۍ زده کړې کوي، قرآن عظیم الشان زده کوي او دی بیا د دې ځینې فارغېږي او دی نورو ته معرفي کېږي، مسجدونو ته معرفي کېږي، مدرسو ته معرفي کېږي او نور شاګردان دی روزي. دا د دوی هغه لومړنی روزنتون دی. لومړنی روزنتون خو بیا د مور غېږه وي، خو له هغې څخه وروسته بیا چې دوی اول قدم دی نو بیا هغه داسې مدرسه وي او داسې یو دیني ځای اوسېږي. مونږ راغلو چې د دې ماشومانو د دې ګلالیو او د دې استادانو محترمینو احوال واخلو، د دوی احوال تاسو سره یو ځای کړو. نو مخکې له دې چې زموږ د خپرونې محتوا تاسو وګورئ چې مونږ څنګه مخکې ځو، نو لومړنی به راته څوک د قرآن عظیم الشان څو مبارک آیتونه تلاوت کړي؟ څوک شته؟ څوک؟ آفرین. د زما څنګ ته راشه، راځه. ډېر خاندي نوم دی، ستړی مه شي. دا به راته د قرآن عظیم الشان آیتونه تلاوت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. صدق الله العظيم. جزاك الله جزاك الله جزاك الله. الله دې قاري صاحب ته خیر ورکړي، الله دې په عمر کې برکت واچوي. ماشاءالله ډېر ښایسته غږ باندې تلاوت وکړلو. رښتیا خبرې تلاوت خو هسې هم خوند کوي، خو بیا په ځینې غږونو باندې ډېر زیات خوند کوي. نو شاګردانو سپینې کوترې به درته شاګردان به درته نه یم، ځکه ټول سپینې خولۍ، ښایسته سپین کالي او کمکي ماشومان همداسې ده که نه. زه به تاسو سره یو لوبه وکړم، خوښه مو ده؟ داسې لوبه به وکړو. زه به تاسو نه یوه پوښتنه کوم، که چېرته د پوښتنې جواب هم راکوو زه به ډالۍ درکړم، که د پوښتنې جواب هم نه راکوو بیا به تاسو څه کوئ؟ څه به کوئ؟ وداس دی؟ نه وده دي قاري صاحب وده راته ښکاري، هېڅ د خولې نه غږونه نه راوځي. وده خو ناست دی، که وداس دی چې وملېږم مخونه ویځئ. اماده دی؟ که چېرته تاسو د پوښتنې جواب را نه کړلو بیا به تاسو راته یا تلاوت کوئ یا به یو نعت شریف راته وایي یا به راته یو حدیث وایي. صحیح ده؟ بیخي مطمئن شم چې بس تاسو سره زما قرارداد وشو. صحیح ده؟ صحیح شو، سمه ده. قلیدونکو دې نه به زه اسلامي پوښتنې کوم. اسلامي پوښتنې به کوم. لومړنۍ پوښتنه له چا نه وکړم؟ تا نه وکړم. نوم دې څه دی؟ نعمت الله. نعمت الله قاري صاحب په څومره سپاره کې ده؟ شپږمه سپاره. پنځه دې ویلي؟ په یادو دې ویلي که نه؟ همداسې په یادو دې ویلي؟ آفرین والا. ښه، لومړنۍ پوښتنه زه داسې کومه، هغه کومه شپه ده چې عبادت پکې د 1000 میاشتو برابر دی؟ سترګې مه پټوه، دماغ نه کار واخله. بل څوک ورته ګوره جواب نه وایي. بل څوک ورته ګوره جواب نه وایي. ښه، دا باید جواب وایي، نه به اشارې کوي. ګوره ما ته ټوخ ښکاري. روژه کې دا خبر صحیح ده، خو روژه کې کومه شپه ده؟ ليلة القدر. دا غوښې د چا ویل؟ تا ورته ویل؟ تا ورته ویلي؟ نه ما ته یاد و روژه کې. نه تا ته چې یاد ول د مخکې نه ویل؟ نه دا مې ذهن نه ذهن نه دې وتی؟ ذهن خو د کور کې مصروف نه و؟ نه لکه ذهن د کور ته تللی او ته دلته وي؟ نه ذهن نه مې وتی. اوس زه تا ګټونکی حساب کوم که ناکام؟ نه اوس ته وي او فیصله په تا کو. پوښتنه مې جواب کړې. پوښتنه خو دې جواب کړله، خو دغه داسې اشارې مشارې ته ډېر نه دا یاد ده. نو چې یاد اول دې نه ویله زه ګټونکی به دې حساب کوم، تحفه درکړم که زه یې والم. تاسو دې ما ته پرېښې دي نو مزه څه دا واخله دا ستا تحفه. صحیح شو، ډېره مننه. لوی سړی شه، الله دې لوی عالم کا. ښه قاري صاحب ستا نوم چی دی؟ منیر. منیر، ته دلته کوم بخش کې سبق وایې اوس؟
کوم بخش کې دلته قرآن کریم ترجمې سره وي همداسې په نازله وي کتابونه وي څه شی حفظ سره ښه منیر خانه زه د تا نه کومه پوښتنه وکړم د قرآن کریم د تلاوت په وخت کې موږ ته څه پکار دي چې څه وکړو باید توجه وکړو لکه څنګه توجه وکړو باید غلی ورته اوسو چې څوک تلاوت کوي باید ورته چوپ اوسو که هغه هر څوک تلاوت کوي مهمه نه ده که هغه مولوي صاحب وي یا کوم وړوکی قاري صاحب وي یا یو عام کس وي دا ولې ځکه چې الله پاک قرآن کې فرمایي واذا قرئ القرآن فاستمعوا له تاسو قرآن ته غوږ ونیسئ زه به په تاسو رحم وکړم ماشاءالله څه شو هغه بله ګټونکی ودې کته اوس دا چې دی دا ګټونکی دی او ته چې وي ته 50% ګټونکی وي ښه دا 100% ګټونکی دی آفرین الله دې په عمر کې برکت راشه دا ستا تحفه ډېره وړه تحفه ده باید تا ته موږ ډېره غټه تحفه درکړې وې خو دومره دی چې امکاناتو ته په کتو سره دا وخت الله دې لوی سړی کا قاري صاحب نوم دې چیرې محمد غازي تیز وي محمد غازي آفرین دغسې ستوني کې خو چا نیولی نه نه ها کومه سپاره کې شپږ مې ویلي ومه سپاره کې شپږ دې ویلي ومه آفرین تا نه پوښتنه وکړمه هماغه پوښتنه وکړم چې هغه بل ستا ملګري نه مې وکړه خوښه دی زما خوښه که ستا خوښه خپله خوښه مې داسې که د مرۍ کې خو څه کوي چل دی دغه خو دې صحیح دی داسې غږ دې نه راوځي دا ولې ښه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دویه معجزه څه وه محمد صلی الله علیه وسلم لویه معجزه قرآن کریم نه دا نه منل کېږي دا بل ملګري ورته ویلي دا ګټونکی نه دی موږ سره دا یې درته بل ملګري ویلي ته ناکام یې تا سره وروسته فیصله کوم هغه نوم دې چیرې قاري صاحب انعام الله ښایسته نوم دی ماشاءالله نوم در باندې چا ایښی پلار دې در باندې ایښی دی څومره سپاره کې اوله ښه پوښتنه وکړم آیت کرسي په کوم صورت کې راغلی آیت کرسي بل چا که جواب ورکړو ګوره دا به ناکامیږي تا خو ډېرې ګوتې د سلسلې نیغې نیغې کولې چې زی ویب بقره چا درته ویلي ته قاري صاحبان دروغ نه وایي چا درته ویلي تا ورته ویلي قاري صاحبان دروغ نه وایي هغه ځینې هغه لیدونکي را باندې غږ وکړو دا ورته چا ویلي چا درته ویلي نه چا خو درته ویلي او دا د چا نه یاد کړي دي پلار درته ویلي قاري صاحب درته چیندې ښودلي لا انا قاري دی پلار دې قاري دی خو داسې ووایه که نه ما ویل که قاري صاحب درته چیندې ښودلي ټول دې درته پلار ښودلي دي آفرین دا هم ګټونکی دی موږ سره دا واخل دا ستا تحفه صحیح شو آفرین ښه تکړه شه د خیر نوم دې چیرې قاري صاحب سجاد الله د کوم ځای کونړ لیدونکو دا ننګرهار ولایت دی او کونړ ما مخکې یادونه وکړله شاید یا به مې له فکره وتي اوسي یا به مې کړي اوسي چې دلته لیلیه هم ده د مختلفو ولایتونو نه شاګردان واړه ماشومان تاسو دا ګورئ ډېر کمکی ماشوم دی دا راغلی دی دلته لیلیه وي شپه ورځ پروت وي 3 میاشتې 4 میاشتې کې دی یو ځلې کور ته ځي نو دغه کمکی د کونړ دی پوښتنه درنه وکړم او که جواب نه شوه بیا جواب نه شوه دغه صورت هغه صورت که ته دومره په قلاره وی نو دا خو زه نه اورم لیدونکي به څه واوري صورت به راته وی صدیق د چا لقب دی محمد صلی الله علیه وسلم یو ځلې بیا هم وایم که بل چا جواب ورکړلو بیا دا ناکامېږي صدیق د چا لقب دی زر وی 1 2 3 ناکام شو موږ سره ته موږ سره ناکام شي ته چې ګوره هغه کونړ نه راځې که نه دلته ته د دې لپاره راځې چې دلته درس ووایې یو څه زده کړې نو دا خپل ذهن دې د کونړ نه چې کله ته دلته راورسېږې د کونړ نه یې راوړه دلته ټول فکر دې دلته مدرسې کې ونیسه استادانو ته ونیسه استادان چې تا ته چې وایي هغې ته ونیسه خپلو کتابونو ته قرآن عظیم الشان ته نور دیني کتابونو چې ټول فکر دې هغې ته ونیسه بله پیره چې زه راځم ته به ما سره باید ګټونکی صحیح ده وعده ده قاري صاحب نوم دې څه دی عبدالحلیم ماشاءالله ډېر ښایسته نوم دی د کوم ځای د لغمان ولایت څومره سپاره کې دلته پنځمه سپاره کې پوښتنه درنه وکړم لومړنۍ هغه کومه ښځه وه چې مسلمانه شوه نور کسان بیا ځان سره زړه کې هم نه وایي ځکه وایي د لمدو خټو لږې اوبه داري پوه شي که معمولي شي پر مور کو دی وایي یو 2 وروستې 3 ناکام شو موږ
قاری صاحب نوم دې څه دی؟ اختر محمد اختر محمد. د کوم ځای؟ لغمان. لغمان ولایت. ماشاءالله دې مدرسه کې د لغمان ولایت ډېر دي. ښه پوښتنه درنه وکړم. هغه کوم پیغمبر چې د خدای تعالی په امر بغیر له موره پیدا شو؟ بل څوک به نه وایي که نه ګوره هر ځل یو خبره تکرارول هم ښه دی. یو دوه درې بغیر له موره که بغیر له پلاره؟ قاري صاحب نوم دې څه دی؟ ابوبکر. ابوبکر. د کوم ځای؟ لغمان. لغمان. څومره سپاره کې؟ پنځمه. ترجمه باندې وایي؟ حفظ. حفظ کې. ښه پوښتنه درنه وکړم. وکړه. بیت الخلا ته د ننوتلو په وخت کې کومه دعا باید ووایو؟ دا دعاګانې خو اسانه دي، دا خو باید درته زده یې که نه. نه دي دې ویلي؟ ولې دې نه دي ویلي؟ ته خو باید د خپل قاري صاحب نه دا پوښتنه وکړې که نه. یو دوه درې ناکامان ولس ورو ورو جمع کېږي چې دې سره په اخره کې څه کوو بیا فیصله. نوم دې چېرې قاري صاحب؟ فیصل. فیصل. دا اوس دې ټولو کې تکړه وګوره داسې په ډاډه زړه باندې ویلې هېڅ فکر یې ونه کړو پوه شولې چې دلته کوم ماشومان ولاړ دي که نه هسې دغه ټوکه به پکې کدوان ولاړ دي که نه. پوښتنه درنه وکړم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هجرت وروسته څو ځلې حج کړی؟ که بل چا جواب ورکړو دا ناکام دی، ده ته تاوان رسوئ، بل څه نه کوئ، ټولو ته وایي. 4 ځلې 5 ځلې 3 ځلې 5 ځلې فکر پرې وکړه. یو دوه درې چا ورته ویل؟ که نه ما یو ویلې تا مې یو ویلې اوس زه نه پوهېږم تا جواب ویلو که زما خبره یې تکرار کړه؟ نه تا لکه زما خبره ما چې ویل یو دوه درې تا مې یو ویلې. دا چېرته دا پوښتنه تللې وه ماما کره خو نه وه تللې دا پوښتنه لکه چې ماما کره تللې وه. آفرین. پوښتنه ګوره چې درنه وکړي ښه په جرات سره جواب ورکوه لکه څنګه چې نوم په جرات سره واغوسته دغسې پوښتنه هم ته جواب په جرات سره ورکوه. که چا سره خبرې کوې هم په جرات سره خبرې کوه. که تلاوت کې د څومره کسان هم چې ناست وي ته یو مسجد کې منبر ته وختې او تلاوت کې داسې په جرات سره یې کوه پوه شولې. داسې فکر مه کوه چې دلته مانه مشران نسي کشران نسي. په عزت په سترګه باندې ورته ګوره داسې نه چې خدای ناخواسته دې بې عزتۍ په سترګه ورته وګورې. ټول قاري صاحبان همداسې ښه په درنه سترګه ورته ګوره خو دومره په جرات سره یې وایه دا فکر مه کوه چې دا زما نه مشران دي او که کشران دي پوه شوې زه د دوی په مخ کې څنګه داسې تلاوت وکړم یا دومره په جرات سره وغږېږم ښه په جرات سره ټول صحیح ده. او د دې تحفه دا ستا تحفه صحیح شو. دې کې یو کتاب دی او یوه پکې کتابچه ده. د دې کتاب نه به ته پوره ګټه اخلې. دیني کتاب دی داسې اخوا دېخوا کتاب نه دا به لولې دې باندې به عمل کوئ. ټول چې دا څومره ګټونکي شوي یاستئ د ټولو تحفو کې یو دیني کتاب یوه کتابچه ده. دا دیني کتاب نه به پوره ګټه اخلئ. لیدونکو ګټونکي په دې باندې ګڼم چې لوی صورت خو راته وویلو خو لوی صورت صورت بقره دی صورت فاتحه دی راته وویلو هغه لوی صورت دی صحیح ده خو اوس تحفه درکړم بیا دې په قلاره وویلې که نه ما وانه اورېدم د تا خوښه ده که زما خوښه ده ښه زه واخله نو افرین دا واخله ستا تحفه خو بل ځل چې خبرې کوې که نه په لوړ غږ صحیح ده او آفرین دا ګورئ لیدونکو ته خپله یې ګورئ که نه هر یو ګوته جګې چې زه جواب ورکړم ماشاءالله ټول تکړه دي ټول لایقه دي او ټول به له خیره سره جوابونه راکوي همداسې ده تیز آفرین نوم دې چېرې قاري صاحب؟ ساحل لږ تیز ویو ساحل. آفرین څومره سپاره کې؟ څلورمه. پوښتنه درنه وکړم که دې جواب نه کړه بیا که دې جواب نه کړه بیا همداسې به چپ ولاړې وې دلته وګوره مخامخ ښه جرأت کې شه که دې جواب نه کړه څه به کې بیا که جواب نه کړي لیدونکي دا به چپ کېږي او چپ به پوره یوه ورځ کېږي همداسې ده یوه ورځ به چا سره خبرې نه کوي صرف به خپل درس به بیا قرآن کریم به دې مخ ته پروت وي او زړه کې به یې وایي صحیح ده منې ګوره ډوډۍ به هم نه خورئ څنګه دا سړی ډېر بې زړه دی یاره
قاری صاحب نوم دې چیرې؟ حیات الله ده حیات الله د کوم ځای؟ د پروان ولایت سیاګر ولسوالۍ. او وې دا خو بیخي لرې دی. څومره وخت کېږي راغلی کور نه؟ ما 7 میاشتې کېږي. 7 میاشتې کېږي. او ځې به کله کور ته؟ او ځم څومره وخت بعد به ځې؟ لکه 4 میاشتې. 4 میاشتې بعد به ځې د دې نه وروسته؟ یعنې یو کال دلته تېری مطلب؟ او یو کال تېروم. بیا چې کور ته لاړ شې څومره وخت رخصتي؟ د یو هفته یا 15 ورځې. داسې ښه وشه. زه الله دې خیر درکړي. ته پوښتنه درنه کوم د بیت الخلا نه د راوتلو په وخت کې کومه دعا باید وشي؟ اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. قاری صاحب دعا یې صحیح ده؟ قاری صاحب وایي دعا یې صحیح نه ده. فکر وکړه ته چې د هغه پروان ولایت نه راغلی دلته د دې لپاره راغلی چې څه زده کړه وکړي. همداسې ده که نه؟ باید خپل وخت بې ځایه تېر نه کړي. خپل ماغزه دلته اوبه کړي او ترېنه کار واخلي. 1 2 3 دا کام. قاری صاحب نوم دې چیرې؟ محمد شاکر. محمد شاکر د کوم ځای؟ لغمان. لغمان ولایت. ماشاءالله لغمانۍ نوم ښه ډېر دی. ښه پوښتنه وکړم په قرآن کریم کې د ټولو نه زیات د کوم پیغمبر صلی الله علیه وسلم نوم راغلی؟ د کوم پیغمبر نوم راغلی؟ حضرت محمد صلی الله علیه وسلم. یو چانس بل هم لري ځکه ګډون کې ډېر کم شو که نه؟ یو چانس بل هم لري. حضرت ابراهیم علیه السلام. نه 1 2 وروستۍ کې یو چانس بل هم لري. بل څه ورته ویل دا ناکام دی. موسی علیه السلام. ناکام شو. نوم دې چیرې قاری صاحب؟ نور محمد. نور محمد محمدي. ماشاءالله د کوم ځای؟ د لغمان ولایت. د لغمان ولایت. زه پوښتنه درنه کوم په منافقینو باندې سخت مونځ کوم یو دی تر ټولو سخت؟ د سهار او د ماسخوتن. د سهار خو ما واورېدو چې یو چا هغه وکړو. د ماسخوتن تا ته خپله یاد دی؟ آفرین ډېره مننه. خیر اوسې. دا ستا ډالۍ. صحیح شو. دې کې یو دیني کتاب پروت دی. دا دیني کتاب په مطالعه کې او له دې نه پوره ګټه اخلي. صحیح ده؟ قاری صاحب نوم دې چیرې؟ محمد یونس. محمد یونس د کوم ځای؟ د لغمان د لغمان ولایت. ماشاءالله. پوښتنه وکړم؟ اسانه پوښتنه تا نه کوم چې ته هم ګټونکی شې. زه غواړم چې دا لرې ولایتونه چې راغلي یو دلته له د مسافر اداره سره ګټونکي شي. د اوداسه فرضونه راته وایي. د اوداسه فرضونه 4 دي. کوم دي؟ اول لاس وینځل تر هغه پورې سورته مړوندو پورې. بیا نه اول مخ وینځل بیا لاسونه وینځل تر مړوندو پورې. بیا هغه مسح کول او بیا خپه وینځل. او 3 اندامونه وینځل فرض دی او 1 حصه د مسح سره فرض. قاری صاحب ترتیب یې صحیح و؟ مخکې ته ووایه چې مخکې وروسته شو ترتیب په همدې خاطر. آفرین ډېره مننه. دا واخله ستا ډالۍ. دې کې چې کوم کتاب دی له دې نه پوره ګټه واخله. صحیح ده؟ صحیح ده. قاری صاحب نوم دې چیرې؟ محمد یونس. محمد یونس د کوم ځای؟ د لغمان ولایت. د لغمان ولایت. ماشاءالله. پوښتنه وکړم؟ اسانه پوښتنه تا نه کوم چې ته هم ګټونکی شې. زه غواړم چې دا لرې ولایتونه چې راغلي یو دلته له د مسافر اداره سره ګټونکي شي. د اوداسه فرضونه راته وایي. د اوداسه فرضونه 4 دي. کوم دي؟ اول لاس وینځل تر هغه پورې سورته مړوندو پورې. بیا نه اول مخ وینځل بیا لاسونه وینځل تر مړوندو پورې. 3 بیا هغه مسح کول او بیا خپه وینځل. او 3 اندامونه وینځل فرض دی او 1 حصه د مسح سره فرض. قاری صاحب ترتیب یې صحیح و؟ مخکې ته ووایه چې مخکې وروسته شو ترتیب په همدې خاطر. آفرین ډېره مننه. دا واخله ستا ډالۍ. دې کې چې کوم کتاب دی له دې نه پوره ګټه واخله. صحیح ده؟ صحیح ده. قاری صاحب نوم دې چیرې؟ عبدالمطلب. عبدالمطلب د کوم ځای؟ د لغمان. کوم کسان د رسول الله صلی الله علیه وسلم وارثان دي؟ هغې قاریان دي او عالمان دي. علما. همداسې؟ آفرین ډېره مننه. دا ستا ډالۍ. د دې کتاب نه پوره ګټه واخله. صحیح ده؟ صحیح. او کامیاب اوسې. قاری صاحب نوم دې چیرې؟ محمد عادل. دا سترګه باندې څه چل شوی؟ دانې دي. د کوم ځای؟ ولایت لغمان. د ولایت یې؟ لغمان نه. د لغمان ولایت یې به داسې وي. د لغمان. دغسې تېز غږېږه. ښه په سفر کې د ماسپښین لمونځ څو رکعته دی؟ سرو. څو؟ 2. کوم ځای ورته اشاره وشوله؟ ما چې لږ وکتل. نه ما وکتل اشاره وشوله. اشاره خو ته وشوه که نه؟ نه. ووایه رښتیا ووایه کامیابوم دی.
اشاره وشوه نه دی دروغ مو یا کنه ګوره قاری صاحبان دروغ نه وایي اشاره وشوه نه خدا سه ته مې سره ګټو کې شي خو اشاره ګوره ما وکړه ښه قاری صاحبان دروغ نه وایي دروغ به نه وایي ښه دا د واخله ستا تحفه دې کې چې کوم کتاب دی او کتاب نه به خو پوره ګټه واخلي او کتابچه کې به خط کړي صحیح ده قاری صاحب نوم دې څه دی خالد ښه د کوم ځای لغمان د لغمان ولایت تر ټولو قوي مسلمان کوم یو دی ټول قوي مسلمان لکه څنګه تر ټولو قوي مسلمان دا قوي نه خیمه چې هغه ډېره غټه وړي او یا ما غوندې وچ کلی وای شو داسې نه فکر وکړه د لغمان ولایت سړکونه بازارونه کوڅې پارکونه ټول د ذهن وباسه دلته ذهن راوړه یو دوه درې ناکام قاری صاحب نوم دې څه دی عبدالصبور عبدالصبور د کوم ځای لغمان د لغمان ولایت اوس زه تانه پوښتنه کوم دلته تاسو سره چا کومک وکړلو ته به ورته کومه کلمه کارې چې د تا سره مرسته وکړي لا اله الا الله نه نه استاد دلته نقل درکړو په دې قاری صاحب نقل درکړو لکه مخکې چې د نورو ته ورکو ته به ورته څه وایې نه چې څونه راغی نقل خو څوک نه درکوي که درې کو ته به ورته څه وایې تا سره کومک وکړو یو دوه درې ناکام شو هلته بل چاته جواب ویل زه نوم دې څه دی قاری صاحب شعیب د کوم ځای د سعدي عبدالراجع سعدي عبدالراجع یعنې کامې ښه لومړنی قتل چا وکړو په اسلام نانی قتل زه به هم له تا سره اوده شم پوه شوې ځکه ته هم داسې اوده دی یو دوه درې نوم دې څه دی بچیا اره څه شی اره لږ تیز وي او که نه زوی اره څه شی اره اریل نوم یې څه دی اریان آریان وي او که نه ته تیز وي او آریان وي اریان آریان آفرین آریان چا پیدا کړی الله الله پاک چیرته اوسېږي اسمان اسمان کې آفرین څومره سپاره کې البته څومره وخت کېږي سبق ته راځي لیوشت څو میاشتې 3 میاشتې کې تاسو باره خلاصه نه کړه لکه سبق نه وي ټول ورځ لوبې کې اریانا ما ته وګوره ما سبق نه وي څو بجې سبق ته راځي سهار غرمه راځي آفرین سبق به وخا سبق به ویله خیره سپاری به ټول خلاصې آفرین اریانا دغه واخله دا ستاسو صحیح ده دې کې به څه وي درس به وي پکې آفرین شاباس لیدونکو غواړو چې دا ناکامل کامیاب کو خیر دی خو خپله کامیاب نه شي خو موږ غواړو چې کامیاب قاری صاحب زه اوس په یو بل څه غواړم یو حدیث شریف راته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای تاسو کې بهترین انسان هغه انسان دی چې خپل قرآن عظیم الشان یاد کې او بل چاته وروخی جزاک ما وختل چې سره کامیاب شي را سره او ډیر ښایسته حدیث درنو لیدونکو دا کوتره چې دا موږ سره ناکامه شوله او محتوا کې ما ویلو چې یا به راته حدیث وي یا به نعت شریف وي یا به راته تلاوت کوي خو باندې ته به څه وې ته به سره څه وې جرم کې ته ناکام شوی که نه نعت شریف به راته وایي تلاوت راته کې که نعت شریف وی مړه ته چې دومره سلوستو غږېږي به زما ستا وران نه راځي نه جوړېږي سره بیا نعت وی راته ښه ووایه راته ځه نو تیز به وای ښه خوب کې به نه وای ګوره بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمنت بالله صدق الله العظيم
بس دې دا کور کې لپاره د مزما د مدینه جانان لازم زما د مدینه جانان لازم سما نصیبانو درته کتل نشم زه د هجران طاقت زغمل نشم نصیبانو درته کتل نشم زه د هجران طاقت زغمل نشم زړګی تر صبح صبر او مزما د مدینه جانان لازم زما د مدینه جانان لازم زما د ګناهونو په سر دې زما سفر په مخ کې د معاشر دې زما ځان د جنگلی پورې تړم زما د مدینه جانان لازم زما د مدینه جانان زما زما زه خپل الله ته ملامت یما خپل عمل وینم سترګې ښکته یما ځان د ګناه نه پاکه او مزما د مدینه جانان لازم زما د مدینه جانان لازم زما په هغه خاوره لغړېدل غواړمه په هغه دربار کې ژړېدل غواړمه د الله مینه لټه او مزما د مدینه جانان لازم زما د مدینه جانان لازم زما محمد زمان التبل کار نه کوم بغیر د مینې بل روزګار نه کوم دیانتونه بلې کم زما د مدینه جانان لازم زما د مدینه جانان لازم زما صدق الله العظیم افرین لیدونکو دا یو ناکام دی او ته به سره ته څه وې ما د تمخ کې ویلو کنه چې څوک ناکام شي یا به حدیث وي یا به نعت شریف یا به تلاوت کوي ته څه وې تلاوت کې خاصه بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مستور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا صدق الله العظيم جزاك الله بلا پیرا بلا خیر سره په اول چانس کې کامیابیږي صحیح ده خواري به کې صحیح ده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حق المسلم على المسلم خمس يوم مسلمان فالبر مسلمان پنځه حق لري اول رد السلام د سلام جواب ورکول وعیادة المریض د مریض پوښتنه کول واتباع الجنائز د جنازې سره تړل وعیادة الدعوة دعوت قبل کول د پرنجي په وخت کې یا رحمک الله ویل جزاك الله دا خلاص افرین قاری صاحب ته بچي وې تلاوت کې شابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس جزاك الله دا دی واخله توفه بل پیر بازار کامیابی سیده خیره بیگی سیده او دا دی واخله دا صحیح شو افرین قاری صاحب تم ناکام شوی کنه خاطبرت حدیث شریف وای لن حدیث شریف وای أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات بشكل عملون طول پنیر ثواب پنیر پوری تړلې جزاك الله قال النبي صلى الله عليه وسلم فرمای لا يدخل الجنة قطع شغل خور سره به جنت نه داخلي جزاك الله دا واخله علی افرین
د زلمه کې وباسي. درنو لیدونکو زموږ د دې خبرونې نه هدف دا و چې دغه شاګردان تشویق کو. هدف مو یوازې تشویق کو، خدای راخسته دا نه و چې موږ دا معلوم کړو چې دا پوهېږي که نه پوهېږي یا دوی ناکام کړو په زوره باندې. زموږ صرف هدف دا و چې دوی تشویق شي، نور هم هڅه وکړي لکه څومره چې تر اوسه پورې هڅه کړې ده له دې نه زیاته هڅه نوره وکړي. مولوي صاحب چې دی د دې مدرسې امام ورته ویم، ترڅنګ استاد هم ورته ویم، ترڅنګ د شاګردانو یو سرپرست هم ورته ویم چې دوی دلته د دې نه ساتنه کوي او دلته دغه ساحه دوی د کنټرول لاندې ده. مولوي صاحب ښه راغلی زموږ پروګرام. خیر اوسې، الله دې خوشحاله کړه، خدای تاسو ډېر عمر درکړي چې زموږ پوښتنه وکړله او دلته راغلی. الله دې دنیا او آخرت ښایسته کړه. خیر مولوي صاحب د دغه مدرسې په اړه باندې ته وایي چې څومره وخت کېږي دا تاسیس شوې ده، تر اوسه پورې شاګردان څومره روزلي دي، کوم بخښونو کې دوی د شاګردانو ته زده کړې ورکوي او ترڅنګ یې کوم مشکلات دي په دې مدرسه کې؟ خیر اوسې، الله دې خوشحاله کړه. زموږ مدرسې د تاسیس کال چې دی 1484 کې دی. نن تقریبا 100 کاله شاوخوا 18 کاله مخکې دا مدرسه تاسیس شوې ده. بورډ یې ته لګېدلی دی، تاسو معلوم دی. او دلته زموږ په دې مدرسه کې 4 اطاقه دي، تاسو معلوم دی. دغه رنګې د خټو اطاقونه دي، همدارنګې ډېره ضعیف هم ده، تاسو ولیدل خپل دلته راغلی. او همدارنګې د دین خدمت پکې ډېر په اخلاص باندې کېږي الحمدلله. هماغه 4 اتیا ناوخته تر دې دمه پورې درسونه پکې ډېر ښایسته روان دي. او ځکه چې دا خبره پکې نه لګېدلې، ګرمي ده او کامه کې تاسو معلومات دي ګرمي ډېره وي، کنه د اوړي کې ډېر زیات ګرمي ډېر زیاته. او بل داسې سولر سیستم برابر نه دی چې د سولر سیستم برابر شي چې دا فکې ته لګوو او فکې او بیټریانو دغه برابر شي. نو دغه باره کې چې موږ سره څه کومه وکړو انشاءالله الله به دنیا آخرت کې د هغې اجر الله ورکوي چې ډېر زیات عظیم ثواب دی. د مدرسو سره کومه کول او همدارنګې جوماتونه جوړول دا ټول صدقه جاریه کې حسابېږي. دا داسې صدقه ده چې سړی مړي او نه وي چاته په یاد هم نه وي، هغه صدقه چې د کوم کړی صدقه جاریه هغه پسې دا روان وي. نو مرګ نه بعد چې انسان ته ثواب د هغې رسېږي، نبي علیه السلام مبارک فرمایي چې یو سړي علم کړی وي او علم نور ته رسولی نو هغې ثواب د مرګ نه بعد ته روان وي. همدارنګې ځینې شاګردان نور ته ناستې دلته او بس د ګرمۍ موسم کې بیا زموږ ډېر زیات تکلیف وي ځکه چې صرفانه نه لرو. همدارنګې مشکلات دي، نور ته شاګرد کېناستی نه شي او دغه مشکلات دي الله مهربانه دی، خدای به رفع کړي. او بس دغه شاګردانو ته درسونه موږ ووایو الحمدلله روان کار دی. او بل دې کې اوس موږ ضرورياتو ته راشو چې ضروريات هم څومره دي، دلته څومره مشکلات لرو. اوس د سرپناه ډېر مشکلات دي زموږ. تاسو دا اصلاحات او دیوالونه وګورئ ټول راسته شوي دي، خراب دي. او شاګردان اوس داسې سیستم نه دی چې یاره موږ ووایو چې برق دی او شپه ورځ برق د ورځې خو راګزاره کېږي. دلته سړی کوټه کې ناستي یا سوري ته ناستي دی، دغه دې برنډې لاندې. شپې به ډېر مشکلات دي، شپې که باندې سملې وروه معاشي ډېر زیات همدارنګه مشکلات دي. د ورځې هم دغسې حال دی. خو چې زموږ یو لوی مشکل دا دی چې داسې صرفانه غوندې داسې برنډه غوندې دلته جوړه شي، دا ځای کې سوری جوړ شي او دلته یو سوری جوړ شي چې زموږ شاګردان لاندې پکې ناست دي او درسونه وایي او چې سوری یې پاسه او چې سوری نه وي دی نو ته څنګه کښېني، ډېر مشکلات. بل وړی هم دی، وړی هم دی او نور ته نه شي کښېناستی، لږ کښېني بیا بس طاقت یې نه کېږي. چې یو برنډه موږ ته جوړه شي چې موږ دا شاګردان لاندې ناست یو درسونه وایي. او بل د بیټریانو د پکو الله یې تاسو سره ښه وکړي، کور رمضان آباده اوسئ. یو جان مننه او بس دا خبرې ما در سره شریکې کړې. درنو لیدونکو د مولوي صاحب خبرې تاسو واورېدلې، هغه مشکلات چې په دغه مدرسه کې وو. زموږ خو هدف صرف د دې مدرسې مشکلات ښودل او د دې ماشومانو تشویقول وو. موږ او تاسو که فکر وکړو په کور کې ایر کنډیشنو ته کولرو ته هغه بیخي هېڅ شی نه وي په کوټه کې، خو یو پکې حتمن لګېدلی اوسېږي. که هغه پکې نه اوسېږي په کور کې دومره سوری وي چې د هغې لاندې موږ کښېنو او هغه خپل وخت تېر کړو.
په دا مدرسه چې زه ګورم او بیا په دې اوړي موسم کې چې دا اوس ښه د ګرمۍ میاشت ده نو دلته هېڅ داسې سوری نشته چې څوک دې ورلاندې د نور څخه ځان پناه کړي بیا پکې او تر څنګ یې بټریانې او شیشې او کولر لګول دا خو ډېره لرې خبر ده دا به په دې مدرسه کې که چېرته پیدا شي دا به یو نوی کار اوسېږي شاګردان که د دې سره به بیخي ناشنا غوندې اوسېږي زه به ځکه داسې وایم چې 14 کاله یا 17 کاله شاوخوا د دې مدرسې کې وي چې جوړه شوې ده خو تر اوسه پورې چې دا دومره چلیږي دا هم د دې منطقې د خلکو په دې چنده باندې چلیږي که چا 100 روپۍ ورکړي چا 50 روپۍ ورکړي دا په دې باندې چلیږي تر اوسه پورې هېڅ کومه مرجع داسې نه ده پیدا شوې چې دې سره مستقیما داسې کومک وکړي او دایمي ورسره وکړي چې د دوی په هغه خپل مشکلات حل کړي نو خو دې وکړي چې د هر چا په وس باندې هر څه برابر وي او هر څه کولی شي هغه که ولو 10 روپۍ وي ولو 100 روپۍ وي چې هر څومره روپۍ وشي یا تاسو کولی شئ چې یو جنس په خپل لاس باندې واخلئ دلته دې مدرسې ته یې راوړئ نو دا به ستاسو ډېره لوی نیکي وي او دا به ستاسو صدقې جاریه اوسي چې تر څو پورې دا استعمالېږي او د دین استفاده کېږي او دا خالص ثواب ورلاندې کېږي درس کوي قرآن زده کوي دین زده کوي نو دا به تاسو ته دعا کوي او دا ستاسو ته به ډېر هغه ثواب رسېږي نو خدای وکړي چې دا خپرونه مو لیدلي اوسي او خوښه شوې وي تر دې اخر انشاءالله